شهید ته شهید ولې وایي مونږ تاسو وایو کنه چې پلان کې شهید شو نو د شهید ته دا شهید ولې وایي نو زمون چې کوم عام اصطلاح ده شهید هغه ته وایي چې په میدان جهاد کې د کافر د لاس نه قتل شي دې ته ویل کېږي شهید دا خو عام زمون چې کوم اصطلاح ده بیا علماء وایي چې د شهید ته دا شهید ولې وایي په دې کې درې قول دي یو قول په دې کې دا دی چې د شهید معنی ده جمدی لکه څنګه چې الله فرمایي بل احیاء عند ربهم يرزقون چې دا شهدا د الله سره دی الته کې ژوند دي او باقاعده دي ته رزق ملاويږي خوراکونه کوي د جنت سیرونه کوي نو یو معنی دا چې دا شهید جمدی دی دوی معنی دا ده چې د شهید لپاره الله پاک د جنت گواهی ورکړي دا نو په دې وجه معنی ته شهید وایي چې دی خامخا جنت ته ځي الله دې خبره گواه دي چې دی به جنت ته ځي نو الله پاک د دې گواهی ورکړي چې دی به جنت ته ځي نو په دې وجه ته شهید ویل کی او درې مقول په دې کې دا دي چې شهدا به د قیامت پر ورځ باندې د انبیانو سره صدیقین سره گواهی ورکړي په نور امتونو باندې نه په دې بنیاد دي ته شهید ویل کی چې دی په نور امتونو باندې گواهی ورکړي چې آو دی پیغمبر د خپل امت ته دین رسول دی نو چې څنګه انبیاء کرام به گواهی ورکړي او صدیقین به گواهی ورکړي صحابه به گواهی ورکړي نیکان خلک به گواهی ورکړي نو عمده شان به د شهیدانو په دې بنیاد چې د شهادت یو ډېر لوی افضل درجه ده یو ډېر لوی عبادت دی نو په دې بنیاد به چې کوم دی الله پاک دین هغه سره ملګری کی او دی په نور امتونو باندې گواهی ورکړي چې آو په نور انبیاء به گواهی ورکړي چې آو دی انبیاء د خپل قوم ته د خپل امت ته دین رسول دی نو په دې بنیاد چې کوم دی شهید ته شهید ویل کیږي او درې معنی په خپل ځای باندې ټیک دي